عبدالخالق د کوټې د سورکي کلا اوسېدونکی دی. د 4 میاشتو ماشوم هر وخت ناجوړه وي. روغتون ته یې راوړی دی. ډاکټران وایي چې دی د خوراک له کمۍ سره مخامخ دی. زما کوچنۍ ناجوړې دا ټیم کوچنۍ نجلۍ ده، نو پیدایشي داسې لږ کمزورې هم ده. دا څو شپې کېږي چې داسې الټۍ وي، الټۍ په سلسله مې راوړې ده چلډرن هسپتال ته. د کوټې په چلډرن هسپتال کې زیات شمېر هغه ماشومان بستر دي چې دوی د خوراک له کمۍ سره مخامخ دي. د پښین اوسېدونکي بیبي امینه وایي چې د دې د ماشوم هر وخت تبه وي، ځیګر یې خراب وي، ټوخه یې کږي. ډاکټران وایي چې دا ماشومه هم د خوراک له کمۍ سره مخامخ ده. یونیسف په 2020 کال کې په پاکستان کې د یو سروې له مخه ویلي وو چې دلته 1/3 ماشومان د خوراک له کمۍ سره مخامخ دي. په دوی کې زیات شمېر د بلوچستان او د سند سره اړیکې لري. د روغتیا د څانګې ماهرین وایي چې کوم ماشومان د خوراک له کمۍ سره مخامخ وي هغو ته په ډېره اساني باندې ناروغي لګېږي او د دوی د مرګ سبب ګرځي. ډاکټر حبیب بابر د کوټې د چلډرن هسپتال د ماشومانو ماهر دی. وایي چې په بلوچستان کې په خلکو کې غربت، د تعلیم کمی او د خوراک د نه ژغورنې له سببه څخه 50% خلک له دې څخه اغېزمن دي چې د خوراک د کمی تر ټولو مهم سبب دی. مال نیوټریشن د دې ملک او خاص کر د بلوچستان د کلو مسله ده او زموږ راتلونکي جنریشن یا کوم چې بچیان دي ډېر زیاته متاثره دي. د ډېر زیاته هیلث ایجوکیشن ضرورت دی او د هیلث ایجوکیشن ظاهره دغه سړي کېدلی چې زه خپله یو ایجوکیټډ دي، نو ډېر مایوس کوم صورتحال دی. ماهرین وایي چې د خوراک د کمۍ 2 قسمونه دي. یو دا چې ماشوم ډنګر وي، وچموری وي، له 2 کالو وروسته بیا د دغه ماشوم ونه قد یې کوچنی وي او دماغ یې د نورو ماشومانو په رنګه نه وي. ډاکټر حبیب بابر وایي چې وضع دلته د تشویش وړ ده. خبره دا ده د دغه پر برین باندې پرمننټ امپیکټ دی. که په اول 5 کلو کې د کشني په صورت کې وینه کم وي، آیرن کم وي، دا کشنی منټلي آی کیو یې کمه ده، ذهانت یې کم وي، د دې سکول پرفارمنس متاثره کېږي، پر مخ ودته ډېر ورپېښه کېږي. د بلوچستان د صوبایي حکومت د خوراک د کمۍ یا د نیوټریشن رپورټ وایي چې په صوبه کې 46.6% ماشومان له خوارځواکۍ او له وچمورۍ سره مخامخ دي او د دوی له عمر سره سم د کم وزن ماشومانو کچه بیا 41% ده. چې کوم ماشومان د مندو شیدې خوري هغه 43.9% دي. د یونیسف او د نړیوال بانک په مرسته باندې د بلوچستان په 7 ضلعو کې په کوم کې سینوشکي، خاران، ژوب، کلا سیف الله، کلو، سیوی او پنجګور شامل دي. د خوراک د کمۍ د پوره کولو مرکزونه هم پرانیستل شوي دي چې یو شمېر ماشومانو ته خوراک ورکول کېږي، خو د بلوچستان په نورو ضلعو کې دغه اسانتیا نشته. د بلوچستان د روغتیا څانګه وایي چې دوی د ماشومانو د خوراک د پوره کولو لپاره یو پلان ترتیب کړی دی چې له دې سره به د ماشومانو دغه ستونزه هواره شي. غیر دولتي موسسې پاکستان نیوټریشن انټرنیشنل د خوراک د کمۍ د بشپړه کولو لپاره د خوراکي تیلو او د وړو ومیلانو ته د ویټامین A، مینرل، آیرن او د زینک د ورکولو لړۍ هم پیل کړې ده چې د ماشومانو خوراک ورپوره کوي. بلوچستان حکومت په صوبه کې د خوراک د کمۍ د اضافې له سببه دلته بیړنیزه وضع هم اعلان کړې ده. حمید سمسور، VOA ډیوا، کوټه.